په کراچۍ ښار کې د فحشا لوی مرکز پرانیستل شو. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم په پاکستان کې په ښکاره په بدلمنۍ بندیزونه لګول شوي، خو په دې وروستیو کې د UNFPA په نامه د ملګرو ملتونو یوې ادارې او ځینو کړیو په پاکستان کې په ناقانونه توګه د بدلمنو ښځو د روزلو او هغوی ته په خوندي توګه د ناروا اړیکو د چلونو ورښودلو په موخه د بدلمنۍ د زده کړې یو ورکشاپ پرانیستی دی. هغه مېرمنې چې تر اوسه پورې یې دغه ورکشاپ ته سر ورښکاره کړی، وایي چې تر دې وړاندې یې داسې چلونه نه و زده چې په دومره مسلکي او سمه توګه دې له چا سره اړیکه ټینګه کړي. دوی وایي چې په یو بل اسلامي هیواد بنګلادیش کې د دوی کاروبار ته قانوني اجازه ورکړل شوې، نو ولې یې پاکستان په حق سترګې پټې کړي دي. دوی زیاتوي چې دغه ورکشاپ تر جوړولو وړاندې اندېښنه ورسره وه چې پاکستاني چارواکي به یې مخه ونیسي، ځکه خو په لومړي سر کې ورته ډېرې مېرمنې نه راتلې، خو اوس ډاډه شوي دي چې څوک ورته څه نه وایي. د دوی په خبره کله چې د ورکشاپ په لومړۍ دوره کې تر 100 زیات بدلمنو ښځو ته په خوندي توګه د ناروا اړیکو چلونه ور وښودل شول، نو د دوی زړه ته سمه ولوېده چې څوک ورته څه نه وایي او د زده کړو مخه یې نه نیول کېږي. دوی وایي هغه مېرمنې چې دلته یې چلونه زده کړي باید خپلو نورو بدلمنو ملګرو ته هم دغه وښایي. د کراچۍ د ورکشاپ چلوونکي بیا وایي چې د کراچۍ د ورکشاپ بریالیتوب ته په کتو سره به دا وار دې ته ورته بل ورکشاپ په لاهور کې خلاصوي او په راتلونکي کې به په دې اړه د ټول پاکستان په کچه یوه لویه غونډه جوړوي چې د پاکستان له هر کونج څخه به ورته بدلمنې راغواړي.